ملګرو تاسو ته چې په دې تصویر کې کم سړی ښکاري دا سړی د چارسدي منځني طرفونو سره تعلق ساتي او په ده باندې د خلکو دا وینا مطابق چې د قرآن مجید بې حرمتي کړې ده او قرآن مجید یې سیزلی دی ده ته تاسو ښه وګورئ او بیا متعلقه تاڼې دی نیولی دی خلکو ورته حواله کړی دی او متعلقه تاڼې پولیسو نامعلوم ځای ته هغه رسولی دی خو خلک چې کوم دی د غم او د غصې د وجې راغلي دي او سرکاري املاکو ته په غټه سطح باندې نقصان رسولی دی سرکاري تاڼه یې سیزلې په هغې کې ګاډي په هغې کې نور ټوپکونه وغیره یې سیزلي دي او تر دې دمه پورې خلک هلته ولاړ دي علما هم ول راغلي دي او نور طرفه څه کار پې نه دی شوی تاسو وګورئ دې سړي ته چې د شکل و صورت نه داسې نشهي سړی ښکاري روغ سړی خو نه ښکاري خو د خلکو د وینا تر مخه دې سړي قرآن مجید سیزلی دی او نامعلوم ځای ته منتقل شوی دی او اکثرو خلکو دا غوښتنه چې یاره دا سړی دی د حکومت د حواله کېدو نه مخکې وسیزلی شي او خلکو په غم او غصه کې او د قهر د وجې سرکاري څوکۍ ته منځني څوکۍ ته ور لګولی دی دا تاسو ته به دا لمبې ښکاري چې مختلفې دغه کېږي او دا وینا هم ده چې یاره عوامو پکې ډزې هم کړي دي خو ځینې کسان وایي چې د خلکو د منتشر کېدو دپاره پولیسو هوایي فایرنګ کړی دی تر دې دمه څه وجه نه ده معلومه خو تاسو ګورئ باقاعده چې کوم دی هغه علاقې ته اور لګېدلی دی او خلکو چې کوم دی روډ بلاک کړی دی او د کس غوښتنه کوي خو په کار دا چې یار د دې څه حل راوځي او خلک د سرکاري املاک نقصان نه بچي